د لوګر مرکز په عالم کې د کرنې او مالدارۍ ریاست په مالی ملاتړ د نږدې 3 میلیونه افغانیو پر ارزښت د کبانو د تولید او روزنې فارم د بنسټ ډبرې ایښودو په مراسمو کې د لوګر ځایي مسؤلینو او د سیمې اوسیدونکو ګډون کړی و. د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې دا په لوګر کې د کبانو د تولید او روزنې لومړنی دولتي فارم دی او پر 2 جریبه ځمکه باندې د 2.5 میاشتو په موده کې جوړیږي. د لوګر ولایت لپاره یو بل لاسته راوړنه او د لوګر ولایت لپاره یو بل اقتصادي باب او د تجارت باب د خلاصون لپاره ترتیب شوی دی او جوړ شوی دی. چې هغه د مای فروری د 2 حوضونو جوړېدل دي چې تر اوسه پورې په لوګر ولایت کې هغه نو ترتیب شوی. ایجاد فرم‌های ماهی پروری به این اساس که منابع مختلف ما داریم، آب داریم، امکانات داریم، ظرفیت داریم، تمام چیزا هست، اما بودجه در طی سالهای اخیر قسمی که رئیس ارائه کرد بر شما اثر ناامنی ها یا اثر مشکلاتی که بود ایجاد در بخش مالداری ایجاد فرم های ماهی پروری صورت نگرفته بود. د ولایت مقام د دفتر رئیس هم د دې فارم په پرانیستو خوښي وښوده او دا فارم یې د لوګر ولایت د اوسیدونکو لپاره د کبانو د تازه او با کیفیت غوښې د وړاندې کولو لپاره غوره ادرس یاد کړ. دغه پروګرام دومره په مخ باندې بوزي چې دغه د لوګر نه بیا د ماهي غوښه نور ولایتو ته صادریږي او امید لرم ان شاء الله داسې به کیږي. نو دغه برخې ته چې نورم ښه توجه وشي او دغه د ښې توجه بیا دغه نتیجه ده چې ان شاء الله دغه هغه به ښه ترقي کوي دغه د ماهي د پرورش برخه. دا ویلو ده چې لوګر کې د کبانو د روزنې او تولید لسګونه شخصي فارمونه فعالیت لري.